نو دا مسله یې د ساتئ د دې تفصیل ما تیر شوي درس کې کړی اجتماعي دعا که د فرض منځه نه بعدي او که د سنتو نه بعدي دا نه په قرآن کې ثابت دي نه په حدیث کې نه د صحابه کرامو نه او نه د دې څلورو امامانو نه موږ الحمدلله دومره په کلکې دعوې سره وایو وره دا هسې دعوه نه ده تشه هوا نه ده وره موږ دا خبرې الحمدلله ثابتو بتوفیق الله سبحانه وتعالى دا خبرې موږ ثابتو موږ دا چیلنج ورکو چې څوک دې راته ثابته کړي ځه نشته یو غرولي او بل غرولي یا ضعیف حدیثونه بیانوي بله مسله دلته یې ووایي دعا د فرض منځه نه به د الله قبلوي نو خو دعا دغه اذکار شو که نه د اذکار ولې دعاګانې نه دي دي که نه دي ته چې استغفر الله وایې څه مطلب یې دی استغفر الله وایې یعنې یا الله ما وبخه او دا کم اذکار چې دا ټول دعا العباده کې دننه راځي ته چې دا اذکار وې نو مقصد دې دا دی چې الله دنه راضي شي او الله دله جنت درکړي او دا منځونه دنه قبول کړي نو بس د دې نه مراد دغه دعا شو بله مسله زمونږ د دې خلکو دا عادت دی چې کله فرض مونځ ختم کړي نو په هغې پسې لازم لاس اوچتوي او به یې د مخ له راچوي دا یې په ځان باندې لازم کړي نو دا خبره یاد ساتئ د فرض منځه نه بعد اجتماعي دعا خو نشته او نه د سنتو نه بعد شته خو که یو سړی د فرض منځه نه بعد د اذکار وکړي او د دې اذکارو نه بعد کله ناکله دا خبره یاد ساتئ کله ناکله لاس اوچت کړي او دعا وغواړي نو دې کې څه حرج نشته بیا خو عامه دعا شوه عامه دعا کې خو لاس اوچتول جایز دي مطلق دعا ده کوئ خو د دې لازمول چې د هر فرض منځه نه بعد لازم لاس اوچتول دي او دعا به غواړي دا بیا بدعت دی ولې بدعت شو ځکه چې لازم یې کو د دې وخت سره یې لازمه کړه دا دعا او دا عبادت نو چې کله یې لازمې بیا به دنه موږ دلیل غواړو تا چې دا خبره لازمه کړې ده چې د هر فرض منځه نه بعد به لازم دعا غواړي وایي دا په څه دلیل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خو نه دي ثابت اکه چېرته کله نه کله یو سړی لاس اوچت کړي څه حاجت یې راپېښ شوی دی یا مثال کې په حرم کې لمونځ وکړو د زه د دعا د قبلېدو دی یا روژه کې دی یا بل داسې برکتي موسم کې دی لاس یې اوچت کړو نه هېڅ خبره نه دا خو عامه دعا شو خو چې لازمې لکه څنګه چې زمونږ دا خلک کوي نو بیا به دنه موږ څه غواړو بیا به دلیل غواړو نو بیا هغه دعا هم څه دعا نه ده که نه یو خو دې بدعت وکړو بیا دې په خټه کې اوبه ښه ډېرې کړې چې هغه بدعت هم په صحیح طریقه نه کې الله د نصاراو په باره کې خبره کوي ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله دی په دې ګوټونو کې دا ناسته نه ده دا رهبانیت الله وایي ما په نصاراو نو لازم کړی هغوی په ځان باندې په خپله لازم کو د الله د رضا د لټولو دپاره فما رعوها حق رعایتها الله وایي هغه رهبانیت هم بې پوره سرته ونه رسو نو یو خو دې کار جوړ کو نوی او خپل کار دې بې سرته ونه رسو نو په خټه کې دې اوبه ښه ډېرې کړي د دعا د فرض منځه نه بعد لازمول بدعت دی نو بیا د هغه بدعت هم دغه دی چې دعا غواړي لاس به داسې نه وري خو لاس یې داسې نه وري ده تا ته به پکې داسې وګوري ته تېرېږي سلام پکې مو وکړي سر داسې ووایي او بیا به یې کړس مخ له راواچي بیا راشي شیخ صاحب چې چلې زموږ دعاګانې نه قبلېږي نو سوال دا دی چې تا دعا غوښتلي څه ټایم دی چې ته وایې چې نه قبلېږي دې ته دعا وایي لاسونه یې داسې کاږه واږه به نیولي یو ته ګوري او بل ته ګوري د دې چوفونو او د دې دمونو د دې زموږ د عجم خلک ډېر شوقیه دي هغه پیر چې زموږ په پاکستان کې دی هغه هوایي چوف چې کوي لیدلی هم دی که نه ډېر وخت نه چلی
نو هغه زر ووایي په لاس په کوم ځای باندې دړي هلته لاس کښېږدي د چا سره بوتلې سرې کوله وکړي او به تسبیح ورسره چوف 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 دا چل کوي دې قمقل ته او دې ذهني بیمار ته هم په سونو خلک ناشي یاره ناشنا خلک دي زمونږ ته نو په دې دمونو سخت مین دي او په دې چوف چوف باندې مین دي د مانځه نه بعد به دې دعا وکړي چوف غاړه کې به چوف کې به وپاسي یو ما لیدلی و دلته یې دوکان دی نږدې زه یې پېژنم